د وخت قاتل رانا سرونه غوڅوي او خاندي د وخت قاتل رانا سرونه غوڅوي او خاندي لا یې تر اوسه انسانیت یې پېژندلی نه یم سلام مینه د پټو لالونو د ادبي خپرونې درنو ملګرو سلام مینه مې ومنئ په دې هیله چې رک روغ وئ ستاسې ادبي ملګری احمد الله وفا یم او د پټو لالونو په ادبي خپرونه کې راسره نن ډېر زیات د ځان دپاره ویاړ ګڼم چې یو ډېر دروند ملګری ډېر دروند شاعر ډېر خوږژبی شاعر زموږ او ستاسې مشر شاعر محمد روز احمدزی د کامې ولسوالۍ اوسېدونکی میلمه دی روز صاحب احمدزی صاحب ډېر زیات سلامونه او هرکلی وعلیکم السلام د ما سلامونه مو لیدونکو اوریدونکو ته او تاسو نه هم ډېره زیاته مننه کوم چې ما ته مو بلنه راکړه خوشحاله اوسئ مننه دغه ستاسې حق دی چې ستاسې در ته در شو له تاسې شعرونه غزلې خپرونې ریکارډ کړو دغه درنو ملګرو ته یې ورسوو احمدزی صاحب څومره وخت کېږي چې شاعري کوي د شاعرۍ وخت یې څومره کېږي د شاعرۍ وخت مې تقریبا چې 1400 او 2000 کال نه په دې خوا باندې په لیک لوست باندې مې شروع کړې ده او بس کلاره کلاره تر دغه حده پورې پکې لاسوهنه کوو ډېر ښه دی تقریبا 22 کاله راځي زما غالب ګمان باندې خو احمدزی صاحب په دغه 22 کلن یا 20 کلن ادبي سفر کې تر اوسه څو کتابه چاپ لري حتما به کتابونه چاپ لري کوم کتاب ته اراده لري مهرباني دوه کتابه مې چاپ شوي دي وروره چې یو اولنی کتاب د خیال په آینه کې او دوهم کتاب مې چې کوم چاپ دی هغه معصومي اوښ کې او دریم کتاب ته مې اراده سته انشاءالله که د الله رضا وه نامه مې ورته ایښې ده د لفظونو زولنې د لفظونو زولنې مې ورته نامه ایښې ده خدای دې وکړي چې زر زر دغه کتاب مارکیټ ته راشي موږ او دغه درانه ملګري ستاسې له خوږې شاعرۍ خوند واخلو خوږه شاعري په لومړي سر کې د احمدزي صاحب نه یو غزل اورو بیا خپرونې ته نور هم راګرځو مهرباني وایي خیالونه مې په خیال کې څه اوتر لوري ته لاړ شي خیالونه مې مننه خیالونه مې په خیال کې څه اوتر لوري ته لاړ شي جانانه شبګیر زړه مې د سحر لوري ته لاړ شي او اختیار مې د بلچا دی اختیار نه لرم د ځان خپل اختیار مې د بلچا دی اختیار نه لرم د ځان خپل غمونه مې انبار ځکه د سر لوري ته لاړ شي مننه او زه جوړه دروازه کړمه ګتونه مې خپل کور ته زه جوړه دروازه کړمه ګتونه مې خپل کور ته نختر زما د غرونو د بهر لوري ته لاړ شي مننه او ټاکلی تعین وخت کې مصور تصویر جوړ کړی ټاکلی تعین وخت کې مصور تصویر جوړ کړی نظر مې ځکه ستا ښکلي بشر لوري ته لاړ شي دا تا ته ډالۍ وي او په لټون د سالار ګرځي ورپسې وي سرګردانه ارمان مې ستړی د بستر لوري ته لاړ شي او احوال په ګونګه ژبه احمدزی ورلیږمه مننه احوال په ګونګه ژبه احمدزی ورلیږمه نسیم که د سحر مې د دلبر لوري ته لاړ شي ډېر خواږه الفاظ په خوږه ژبه د دروند ملګري د مشر شاعر احمدزي صاحب په ژبه باندې احمدزي صاحب د اوسني دور شاعري که څه هم ډېره زیاته شوې ده په هر کلي کې یو شاعر شته په هره سیمه کې یو شاعري په سوشل میډیا هم دغه شاعرانو ډېر زیات باب دی دغه شاعري څنګه ارزوئ د اوسني دور د اوسني دور شاعري شخصا زما په خپل نظر باندې ګرچه خپل نظرونه بیل بیل دي په سلو کې 80% ځوانان چې موږ کوم دي ماشاءالله ډېره ښایسته شاعري کوي او دغه 20% چې دي دا به هم خدای ښه کړي خو شاعري د اوسني ځوانانو انشاءالله چې ښایسته شاعري ده او ښکلې شاعري ده شخصا د ما خپله خوښېږي ډېر ښه دی ډېره مننه احمدزی صاحب یو غزل بل هم د خوږو ملګرو ته ورډالۍ کوي په خبرو به اورېدونکي ولې نه ورور زور د خاموشۍ خاموشه کړی یم خاموشه کړی یم ګرځم ژوندی په ژوندون مړی یم مننه او شور مې تل ضمیر کړي په ګونګۍ ژبه شور مې تل ضمیر کړي په ګونګۍ ژبه سپک شم لکه خلی هوا وړی یم او مات مې خپې لاسونه په هستۍ کې دي
مات می مننه مات می خپې لاسونه په هستۍ کې دي ځکه خو اغیاره درته غلی یم او اخلمه ولور د خور او لور په سر اخلمه ولور د خور او لور په سر دی کلتور رواج له خپو نیولی یم بیا ووایه مننه اخلمه ولور د خور او لور په سر دی کلتور رواج له خپو نیولی یم او غږ مې احمدزیه له خولې نه خیږي غږ مې احمدزیه له خولې نه خیږي زه د بېوسۍ په تار تړلی یم زه د بېوسۍ په تار تړلی یم ډېره مننه خوشحاله اوسې خوږې کرښې مننه کوم خوشحاله اوسې احمدزی صاحب د شاعرۍ ډېرې برخې دي غزل دی نثر دی نورې برخې دي په کومه برخه مو تبازمایي کړې ده او د خوښې صنف مو کوم یو دی خبره داسې ده وفا صاحب چې شاعري خو رښتیا هم ډېر اړخونه لري خو البته ما غزلې زیاتې لیکلي دي نظمونه هم لرم خو په اوایلو کې چې ما کله شاعري شروع کړله چاربیاتې مې ډېرې زیاتې خوښېدلې چاربیاتې مې په ځنګل باندې اور لګېدلی ما یو چاربیاته لیکلې ده چې مکمل راته نه ده زده متاسفانه چې نیمکله به شاید نیمکله به وي نو هغه ما لیکلي و چې د کونړ په ځنګل د دې نه مخکې هم یو وارې اور لګېدلی و ځکه مې دوباره دې کې لیکلي دي چې د کونړ په ځنګل بیا ولګېد اور او زړه مې ژاړي خوله مې ځکه کوي شوره یم حیران چې به تر کومه مونږ کړېږو د ظالم د پنجو ولې نه خلاصېږو په سنه 1909 کې په دوهمه میاشت د سور سره هوا کې پیش دره کې سرو لمبو واخیسته زور او زړه مې ژاړي خوله مې ځکه کوي شوره نو دغه ځای پورې دغه چاربیات راته یاده وه نو چاربیات یې مې لیکلي دي د خوښې مې دي او غزلې مې هم خوښېږي او نظمونه هم په دغه وخت کې د دروند استاد احمدزي صاحب نه یو نظم اورو مهرباني خوشحاله اوسې نظم به درته یو لنډ نظم ووایم مهرباني البته خاین ته به یو څه پکې وایي چې ای زما خاین وروره ای زما خاین وروره ظاهر ښایسته باطن خیرن وروره ته به تر کومه پورې د خپله خاوره پلورې ای د پردو جاسوسه په رنګ بدرنګه مردارخور ټپوسه افغان وطن نه پلوري د پلار نیکه د نیا کفن نه پلوري ته هم د ښځې لوپټه خرڅه کړه اب نه د مړو هدیره خرڅه کړه خپل ضمیر درته هېڅ ونه ویل ته شاه شجاع او کلکان وګوره ته احمدشاه او میرویس خان وګوره بس قضاوت مې درکړه ستا په لاس کې تا چې څوک دې ته هڅوي چې خپل وطن روان کړي لو د ګلانو شین چمن روان کړي لږ د سرخکته په ګریوان وګوره او بیا د ملالې قربان وګوره په یو اواز یې بیا رخ خپل اوچت که همې په ټوله نړۍ سر د کابل اوچت که تا ته په کار ده چې بنګړي واچوي او یا د بزې په شان په وار به درې بچي واچوي تاریخ لیکنه کوي په کلکه ژمنه کوي تاریخ دروغ نه وایي ناروغ ته روغ نه وایي تا ځلي مریض یې ستا یادونه خامخا کوي لیکنه نن غږ به سبا کوي بس نو بیا شرمېږه پکې خپو د ملت ته ټیټ شه لکه د کلب په شان لغړېږه پکې ته اوس هم بلا وخت لرې د خپل تاریخ بیرته ژوندی وساته د نیکه نوم دې ګړندی وساته زه محمد روز احمدزی بدع لیکنه کوم ستا بې غیرتي به ژاړم ستا یادونه کوم ته د قدرت په ګدۍ داسې نخرې کوي کله شرمخ شي وروره کله بېزو په شانې هسې پیښې کوي 5 روپو باندې مین وروره ظاهر ښایسته باطن خیرن وروره ډېره زیاته مننه احمدزی صاحب د دغه ولس ریښتینی انځور په دغه الفاظو کې تر سترګو مننه کوم خوشحاله اوسئ احمدزی صاحب زموږ د خپرونې وخت هم ډېر مختصري راځو په وروستۍ کې درنه یو غزل بله هم اورو که څو بیتونه ورسره اضافه شي د غزل سره درته وایم چې ستاسو په چم کې اذان نه کېږي روژه ماتوم ستاسو په چم کې اذان نه کېږي روژه ماتوم د وجود اور مې سړوم پرې توبه ماتوم او هرې لمحې د ژوندانه مې نه مې کیسه جوړوم هرې لمحې د ژوندانه نه مې کیسه جوړوم په میکده کې تش جامونه هم پیاله ماتوم په میکده کې تش جامونه هم پیاله ماتوم راځم غزل ته نه مضمون د چا د سترګو نه کتاب شم نه مضمون مننه نه مضمون د چا د سترګو نه کتاب شم نه مجنون د چا د مینې نه عذاب شم او نه په غېږ کې خوبولی د دلبر شم نه په غېږ کې مننه نه په غېږ کې خوبولی د دلبر شم نه په مخ کې ورته ورید لکه کباب شم او نه مې لاس د اغیار ونیو چې داولې مننه نه مې لاس د اغیار ونیو چې داولې نه د ګل غوندې عاشق زه په افتاب شم مننه او نه شم پوه په اهمیت د خپلې خاورې مننه نه شم پوه په اهمیت د خپلې خاورې نه مې ترنګ د آهنګ وخوت نه رباب شم او نه مې څانګې راخورې کړې په مرغیو
نه مې مننه نه مې څانګې راخورې کړې په مرغیو نه خدمت کې د چا خپو لره رکاب شوم او نه لوګی زه احمدزی د چا رخسار ته نه لوګی زه احمدزی د چا رخسار ته او نه د چا د ګلدان بوټی نه ګلاب شم نه د چا د ګلدان بوټی نه ګلاب شم. ډېره زیاته مننه کوم احمدزی صاحب چې وخت دې راکړو غزلې دې راته وویلې تاسو نه مننه کوم ډېره زیاته مننه کوم. بیا هم په وروستۍ کې دغه درنو ملګرو ته کوم پیغام رسول غواړئ مهرباني؟ پیغام خو ما خو ته یقین وکړه چې زه ګوره کله قلم هم څرخوم غیر د وطن د حساب نه په بل څه باندې نه څرخېږي خو زما پیغام د اوسنیو ځوانانو ته همدا دی خصوصا شاعرانو ته چې په خپل قلم هغه څه ولیکي چې په هغې کې د ولس درد نغښتی وي ولس ته پکې څه پوهه وي او دغه سوله کاله رب العزت د وطن ته راولي. ځوانان چې دی دا د ټولنې د ملا تیر دی ځوانان باید هڅې وکړي مشران د موږ هڅې وکړي او ټول ځوانان نه مې دا خواهش دی چې د خپل وطن خدمت ډېر په مینه او په میړانه سره سرته ورسوي. مننه درنو ملګرو دغه دروند مشر خوږژبی شاعر محمد روز احمدزی د دوی شعرونه نظم او په وروستۍ کې پیغام ټول د ستایلو وړ دي. له تاسو هم ډېره زیاته مننه کوم تر دغه ځایه را سره وئ. دغه و د پټو لالونو ادبي خپرونه یو ځل بیا چې د یو ښه ملګري یو ښه شاعر سره ستاسې مخې ته راځم تر هغې مو په پاک رب سپارم ښه وخت ښې شېبې د لوی الله په امان. مننه مننه.